واقعا په ډیر تاسف سره باید ووایم چې د افغانستان یو لوړپوړی چارواکی چې ځان ته سرور وایي بیا ځان ته پکې دانش وایي چې زه دواړه پکې نه وینم او د دواړو نه الله پروردګار دی محروم کړی ده ځکه چې دا پردیپاله خلک دي دا د فاطمیینو دپاره دا د خمیني په خاطر باندې دې په خاطر باندې چې خپل لا نور هم ځان ورته نږدې کړي دوی په داسې حال کې چې افغانستان پس له 40 کلنې جګړې نن ناز دي او د سولې خبرې پکې روانې دي دوی اوس نوې خبرې را تازه کوي او نوې خبرې او یو درانه لوی قوم ته د افغانستان چې شهیدان یې ورکړي دي د افغانستان په ازادۍ کې د افغانستان په ثابتولو کې چې یو مملکت ده زیار یې ښکلی ده تلاش یې ښکلی ده شهیدان یې ورکړي دي زخمیان لري همدا اوس فعلا پښتون قوم ده چې په هر جبهه کې تر ټولو زیات شهیدان کیږي په هر لوري کې پښتون شهید کیږي د افغانستان د ننګ و ناموس د دفاع په خاطر باندې او یو کس هغه متعصب کس چې حتی په خپلو هزارګانو کې هم صرف هغه د خپل ولایت خلک یې راټول کړي دي په خپل دفتر کې نور هزارګان ته هم ارزش قایل نه ده نو شخصا زه خپله هیلهمنده یم چې ولسمشر صاحب لطف وکړي او لطفا دا سړی د افغانستان د درانه غټ لوی پښتون قوم نه دا سړی په وړکۍ خولې د خپل معذرت وغواړي رښتیا یې ویلي دي وایي میږتون چې خدای وهي وزرې وباسي د چا چې زوال راشي خدای لعنت پرې کوي